پر ډیورن کرښه د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ د تازه پیل شوې نښتې په اړه معلومات خپاره شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ننګرهار د اطلاعاتو مشر ویلي چې پر ډیورن کرښه د پاکستاني او افغان پولیسو ترمنځ شوې نښته اوس پای ته رسیدلې او وضعیت بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی دی. نوموړي په خپل بیان کې یادونه کړې چې نښته د پاکستاني لوري لخوا د توپونو په ویشتلو پیل شوې وه او افغان ځواکونو یې په ځواب کې اقدام کړی دی. له وروستیو پرمختګونو وروسته دا مهال په سیمه کې امنیتي وضعیت عادي شوی او نورې نښتې نه دي روانې. په ورته وخت کې په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو ویاند هم ویلي چې ترسره شوی اقدام د ځوابي برید په چوکاټ کې و او د بدل اخیستنې په موخه نه و ترسره شوی. هغه ټینګار کړی چې هدف یوازې د مقابل لوري اقدام ته غبرګون ښودل و. ځایي سرچینې وایي د نښتې پر مهال د سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکي د احتیاطي تدابیرو په توګه خوندي ځایونو ته تللي وو، خو د وضعیت له آرامېدو وروسته بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. تر اوسه د پاکستاني چارواکو له لوري د دغو څرګندونو په اړه رسمي دریځ نه دی خپور شوی. د سرحدي سیمو وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دواړه لوري وخت ناوخت یو بل د نښتو د پیل مسؤل بولي. شنونکي باور لري چې د سرحدي وضعیت ثبات د دوامدارې همغږۍ او مستقیمو اړیکو له لارې تضمینېدای شي څو د ورته پیښو د تکرار مخه ونیول شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.